ننګرهار غنیخیل ولسوالۍ 9 ویالې سیمه کې هغه کور چې د پاکستانی الوتکو له لوري پکې ولسي وګړي په نښه شوي. د پاکستان د ظالم پوځي رژیم د هغه بزدلانه او ناروا بریدونو په دوام چې په افغانستان کې عام او ملکی هیوادوال زموږ تر بریدونو لاندې نیسي د غزه چې په کوم کور کې ولاړ ما په همدغه کور باندې 13 شپه دغه پوځي رژیم برید کړی و او زموږ دوه عام هیوادوال په دغه کور او دغه راز سرسنګ کې گاوند کې کور کې شهیدان کړي وو. دا کوم پیښه چې شوې د زما تر کور د روحان په نامه خو جان په نامه دا ډیر وړوکه ماشوم بیګا شپې او دا غریب کار دغلته به سوزکه ولیاړ می چې ته سوزکه چي ډیر غریب خلک مونږ خپل کار ژوند د کانی کو به دا ډرون لته کې را کوم ډلې سره تړام نه خو دې موجني چې افغانان صرف دې موجني په دې نه وجني چې کوم ډلې سره تړاو دغه ځ صحیح وشتله د کورتمبر چې نو تلې دلته مونږ یو شهید لري ماشوم تاسو په لبري دلم یو غلاني کورونو کې شهید د زنانم زخمیان یو بل وړوکه ماشوم د غم زخمی به ډیر ظلم وکړي نه غر ظلم نور ولا کشته څومره چې دا بيسود وی کورنۍ مرچو کنه په دومره جنگ مې تمام شو سل په سلو کې سل بدلې تر وخت یو سل بدلې تر دغه ان شاء الله تر زموږ انتقام هم امارت اسلامي اخلي او اخلي بهم او د دې فلانم د ان شاء الله تعالی چې دا به دغه جواب ګوري. نو افغان میړني ځواکونه د همدغه هیوادوالو د ژغورنې په موخه په پاکستانی لوري باندې انتقامي غچ اخیستونکي عملیات پیل کړي ترڅو زموږ د همدغه سي بیګناه هیوادوالو ساتنه وکړي او له دښمنه یې وژغوري. تاسو په بهتره ولیدا چې امارت اسلامي په یو کورنۍ باندې څومره قرباني ورکړه او څومره تلفات دوی ته ورسوله. ان شاء الله چې دا ولس په دوی بدل اخلي د شهیدانو او د زخمیانو او د ظالمانه رژیم سره به دوی مقابله کا. ګوره عام ولس ارزه کې بمباري تورخام کې بمبار کړه عمري کېم کې په ګردیکاس کې بمبار کړه هم خلک پر دین اجتماع کې بمبار کړه هم خلک په هر ځای کې چې دوه خوګیانو کې هم د عام خلک بمبار کړي یو ځکه هم دوه داس کار نه کړي چې یو ثبوت خو چې دا مونږ حکومت سړی ویشته یا هم ټي ټي پی غويشته او بارډر غويش یو مشکل هم نشته خو ټول عام خلک ولې صرف یو ګولې را خوشکی چې هر څوک لګي پاکستان ته ټول یو شی دا خلک چې بس وی چې عام خلک ته یو ګولې را کې بس یو ولې بس کینه دا خو تاسو ولید یو خپل لرګو کار کړ خوار سپینګیره سړاو دی علاقې او بلیندا ماشوم په خسته خو باندې ودو او بس خپل کټ کې لګیدلای دی. همدغه شیبه چې زه خبرې کوم افغان میړني امنیتي ځواکونه په فرضي کرښه باندې له پاکستانی لوري سره په غزا باندې بوخت دي او مقابل لوري ته په زیات اندازه باندې ځاني او مالی زیانونه رسولي دي له دښمنۍ زیاتې پوستې فتح کړي او دغه راز د هغوی زیاتره تجهیزات او مهمات د دوی په لاس غنیمت ورغلي دي. نو امنیتي ځواکونه شپه ورځ د ولس په خدمت کې دي او غواړي چې له همدغه ډول بې ګناه افغانانو ساتنه وکړي او دښمن ته اجازه ورنکړي چې زموږ په خاوره باندې تیری وکړي.